یو ځل بیا هرکلی خپرونه بډیز ود نجیبه او ثنا او زه چې په غږ ښایسته دی ماشاءالله خو اوس به ګورو چې دوی له اکټینګ څومره ورځي دا تاسو د ویډیوز ګوري خیر ازر خودونه نه خو ثنا ډېر اکشنز کوي که نه کله ویښتو سره کله سترګو نو هغه سانګز ویډیو اکټینګ خو ډېر ګران دی که نه اکټینګ خو اکټینګ دی صحیح ده نو اوس ستا د اکټینګ چې یعنې تا له څومره درځي د هغې فایده به کېږي ازر ته صحیح ده راځئ خو دا د دې والا اکټینګ زه څنګه وکړم دا ستا کار دی دا چې تو سر څنګه وای ما ته زه دی به ما پوهه کا یو خبره دا په کلي کې وي ټیک شو ما په کلي کې کتلې دویم بهر پټو کې ګرځي او دریم کلي کې چې کله خلک سهار ودی نو ما سره خو همیشه هم دا کېږي چې دا یو اواز وکړي نو ټول خوب رانه خراب کړي بانګي بانګي چرګه سهار کې خو بانګي آوازونه کوي بانګي نه د سهار په اذان خو بانګي نه علاوه نور څه آوازونه کوي ته څه ټایم پاسې اول خو دا ووایه دا خبره مې سهار وختي 5 بجې 6 بجې کلي کې خلک ظاهر د وختي پاسي نو هغه ټایم آوازونه کوي غوا او بل نه یس سهار وختي خو ګوره چرګان آوازونه نو کوي غوا آوازونه کوي غوا آواز کوي سهار هغې به چرګه خوړلي ما دې آواز اورېدل سهار وختي اوکې نیکسټ ها مطلب کله چې څوک چېرته ځي که نه او خپل ګاډی نه اویلیبل نو بیا په څه کېږي ټیکسي نور هم څه که نه ټیکسي خو نه وي ښه د کوم ځای کې خو وایه که خو بس هم شته ریل ګاډی هم شته هوایي جهاز او که نه چرته لکه چرته تلل مطلب چې هر چېرته ځي خو چې خپل ګاډی نه اویلیبل نو ټیکسي نه علاوه بیا په څه کې تللی شي بس نه علاوه په کوم دوران نه کنه داسې خو په دې دوران کې اوس ته دلته بهر وځې د پروګرام نه واپس ځې تا سره ګاډی نه څه کې به ځې د ټیکسي نه علاوه د بس نه علاوه رشکه کې داسې وایه که نه نو زه خو هر چېرته چې ځې نو اوس به زه هر چېرته چې ځم مردان ته په رشکه کې یا ملکان ته پرې رشکه کې به ځم اوه دې خو چې دی نو ټول خلک سم تنګ دي دی نه او سپیشلی دا چې کوم زمونږ فیلډ وال دي نو هغه پکې زیات تنګ دي د هغې په وجه زمونږ ټول ایونټس هم بند مطلب نه کېږي بهر کراؤډ او ایونټس ګیدرینګز نه کېږي کرونا ثنا ډېره تنګه کړې ده ها تا زه څنګه ایکسپلین کړم دا خو دونه ډېري نه او نو ډېرې چې لکه ما سره خو چې دا ورډ چې زه چا دپاره یوز کوم نو هغه داسې چې یو کس نه پوهېږي نو زه وایم خر نه پلیز نور ایکسټرا خو نه که نه دا بل دلته نه فارغه دی نو هغې ته څه ویل وي لیونی نه مړه دلته نه ښه څه نور لکه څه لکه څه لکه هغې ته به څه وایه چې څوک تا تنګی ډېر یا په خبره نه پوهېږي سپی دا ته خلکو ته څنګه خبرې خو ته داسې په خو ته نو په خبره نه پوهېږي نو په خر په خبره نه پوهېږي خوا او شاړي باقي ته دې ما ته نشته پته چې اوس زه څه وایم ته څه وایې که نه یو کوشش اکټینګ یې وکړه څه اکټینګ یې وکړه اواز ولوباسه نه اواز دې نشته اواز نشته ښه خو همداسې یې که نه چې یو کس څوک ډېر تنګ وي نو زه د هغې باره کې بیا دا وایم چې دا خو بیخي یم څه شی دی څه شی دی کمقل ښه کمقل نو لکه څوک چې څوک نو تنګی چې څوک چې څوک تنګ وي نو هغې ته څوک لیونی چې په خبره زه کمقل وایم چې بس نه اوکې ښه اشاره هم کولی شي او دا دویم نوم اخیستی شم نه دا نوم به یو نه لیته به وایي اصلي والا نوم نه مطلب دا خو مونږ چې دی سهار ناشته کې خلک خوري ښه او نو هغه خوري کسکي خوري ښه کوم ځای کې خلک خوري پاکستان کې په کلي کې په کلي کې خوري په کور پراټا اوکې خو د څه پراټه مطلب پراټې خو د آلو پراټه مي د هر څه پراټه کبین د آلو مي د ګبینه مي د
نو تو وایه که نه د هرې سبزۍ که نه صبر څه نومونه معلومه نه د دې سبزي ورته اشاره وکړه چې لکه دا څنګه وي. دا سبزي چې ده نو دا مونږ په سلاد پسې هم خورو د روټۍ سره. ها او خو وایه که نه څه دی مولی کې پر هغه لا څوک خوري سحر کې نه سحر کې دا خوري خو عجیب نن خو دې نه خوړل. ها بل اوکې چې کله د میاشت اخره شي که نه نو بیا ورته خلک ډېر خوشحاله سپیشل سړي چې څوک جواب کوي مطلب ښځې ورته نه خوشحالېږي چې څوک جواب کوي ښځې ورته نه خوشحالېږي هم خوشحالېږي چې سړي کور ته هر راشي. چا له ورته هر چا ته یې میلاوېږي نه هر چا چې څوک جواب کوي سیلري یس تنخواه تنخواه سړي ورته خوشحالېږي ښځې ورته نه سړي خوشحالېږي ورته خوشحالېږي وایي دا 1500 ته والا دا نورې ما او دا ستا ډېرې دي دا ماته پوره میاشت خرچه بیا دا خو چې دی نو دوی اوس د خلکو باره کې ډېر وکړو دا او کنه چې ما تپوسونه کوم نو چاته یې ښه وي چاته یې څه وي. مطلب کله چې موږ د یو انسان باره کې خبرې کوو د هغې تعریف کوو تعریف دې مې نه پاتې شو تعریف صفته ها چې کله مطلب دا ورډ خو ما زیات تر چې کله اورېدلی که نه مطلب داسې ګپ کې چې کله داسې ما کزنز وایي چې کله واده وکړي نو هغې بیا داسې شي الګ دپاره دا ورډ یوز کوي چې واده وشي بس بیوقوف نه خوشقسمته نه خو نشي کېدی نه نه نو نږدې وته نږدې نږدې ما او خوشقسمته نه یس ولا ناٹ بیڈ ښه سنا تکړه وه نه تکړه ده څه خوري دي نه مولې پراټې او د غوا په اذان سره سحر وي سحر خلک چې سره خوري او سحر خلک ما چې چې پاسینو اوازونه کوي سهار 5 بجې هم داسې اورېدل څوک چې فارم کې وده کېږي هم سر د بانګي